د بامیانو په سردرو کې بهرنۍ سیلانیانې د بند امیر، شنو درو، دنګو غرونو او نورو طبیعي ښکلاو ننداره کوي. د طالبانو په لاس د وران شوي بودا مجسمې لا هم د ګرځندویانو لپاره زړه راښکونکي دي. دغې هرې سیلانۍ زرګونه کیلومتره لار وهلې، ویزې یې اخیستي او داسې هیواد ته په چکر تللي چې ښځې پکې ان ښاري پارکو ته هم له تلو منع دي. قرغه، بند امیر، بودا، نورستان ملي پارک، بدخشان، د مزار سره ګلونه، ګلغونډۍ، د فراه دښتې او د هرات لرغونې کلاوې او منارونه خو لا لرې خبره ده. اندریا چې فلیپینۍ سیلانۍ ده، په وروستیو کې افغانستان ته تللې وه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د اسانه سفر او د هغه ځای کیسه کوي. You can get the visa on the same day you applied, so they made it a lot easier actually to travel. تاسو کولای شئ په یوه ورځ کې ویزه واخلئ. نو دوی اوس افغانستان ته سفر ډیر اسانه کړی. وروستیو کلونو کې د یوټیوبرانو یا کریټرانو یوه څپه افغانستان ته ورماته سوه، په همدې خاطر چې اوس هلته سفر په اسانه کیږي. خو له هغو ویډیوګانو چې ما کتلې، ما غوښتل یو متفاوته لیدلوری وړاندې کړم، ځکه چې ځینې افغانستان ستایه او په هغه څه یې سترګې پټولې چې هلته له ښځو سره پیښیږي. نو زما هدف په افغانستان کې دا و چې د امکان تر حده له ډیرو ښځو سره وغږیږم او ترڅنګ یې په واقعي توګه د دغه هیواد سفر تجربه کړم. While still experiencing the country authentically as possible. ګڼې نورې سیلانیانې چې په خواله رسنیو باندې د لکونو کسانو لخوا څارل کیږي هم افغانستان ته تللي دي. په دې ډله کې د بربنډو فلمونو لوبغاړې ویتني رایډ هم افغانستان ته په چکر تللې وه. بند امیر یې ولید او ټوپک په غاړه عکسونه واخیستل. د دولتي ارقامو په اساس تیر کال څه باندې 14,000 بهرنیان افغانستان ته تللي چې پکې لږ تر لږه 950 سیلانۍ هم شاملې دي. خو افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنېدو ورځ تر بلې له محدودیت سره مخې دي. مخکې به خو پارک ته به تللو له خپل خاوند سره، له اولادونو سره، فکر به م بدل سو. یو ساعت به هلته لمر ته ناست وو، یو چای یو شی به م راسره یووړ. اوس نو هغه ځایونه بند دي، پارکونه بند دي، چیرې تلای نسو. ناامیده یې ډېرې، خصوصا د ښځو په باره کې خو بیا بیخي بند دي. داسې ښځې هم شته چې له کورنۍ سره تفریح ځایونو ته په رسېدو بیرته د طالب ساتندویانو لخوا راګرځول شوي او ټول تیار کړي خواړه او میوه یې بیرته کور ته راوړي. بهرنۍ سیلانیانې د طبیعي جاذبو په نندارې سربیره وخت ناوخته ښارونو او بازارونو ته هم ځي او له خلکو سره خبرې کوي، خو یوازې سړي او هلکان ورسره غږیږي. اندریا او نورو ځینو سیلانیانو لیکلي دوی له افغان ښځو سره د هغوی په کورونو کې خبرې کړي، د افغان ښځو د درد او غم کیسې اورېدلي، خو ترڅنګ یې له سختیو سره سره د هغوی د شجاعت او مبارزې ستاینه کوي.